د افغانستان په پلازمینه کابل کې خلک د پنجشنبې په ورځ د یو روغتون مخې ته وروسته له هغه راټول سول چې د چارواکو په وینا د ماښام د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې چاودنې 21 کسان ووژل. په دې پیښه کې د 33 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ټپیانو خپلوان یوه ښه خبر ته سترګې په لاره دي چې دلته یې درملنه کیږي. این در نماز شام بود، یک گرانبست کرد، ما برآمدیم دویده رفتیم طرف مسجد، با تعداد زیاد دیگه مردم از بین رفته بود، شهید شده بود. باز این مسجد از روسیه بیرون پرانده بود مردم. د کابل ایمرجنسي روغتون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی ته له چاودنې د یوه 7 کلن ماشوم په ګډون 27 ټپیان وروړل سوي. نورو عیني شاهدانو بیا ویلي چې زورورې چاودنې د نږدې ودانیو شیشې ماتې کړې. طالب چارواکو ویلي چې شاید د وژل سویو او ټپیانو شمیر نور هم لوړ سي. د چاودنې نوعیت هم ماین چاودنه ښودل سوې او مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.